طالبانو په یوه رالیږل شوې خبره پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ څرګندونې پروپاګنډ او د بهرنیو هیوادونو په امر ګټه او میلان بللی دی. طالبانو د خبر پاڼې په عنوان کې ویلي چې پارونکي او اشاروي خبرې د هیڅ لوري په ګټه نه دي او په روانو مذاکراتو کې خنډ او ځنډ پېښوي. طالبان نه د هیواد لپاره ګواښ او نه د بهرنیو هیوادونو او امریکا لپاره ګواښ پېښېدلی شي. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب کره او پوره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. وسلهوالو طالبانو د دوی د خوشي کېدونکو بندیانو بین الافغاني مذاکراتو په اړه د افغان حکومت ځینې وروستۍ څرګندونې له حقیقته لرې بللي دي او غوښتنه یې کړې چې د مذاکراتو په درشل کې د لا پارونکو خبرو ډډه وکړي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې 400 خوشي کېدونکي طالب بندیان یې نړۍ ته خطرناک بللي دي. وسلهوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د هیڅ بهرني هیواد لپاره ګواښ نه و او نه به وي. طالبان دا خبر د ولسمشر غني تر هغو څرګندونو 2 ورځې وروسته کوي چې 13 پنجشنبې په امریکا کې یوه فکري مرکز ته په یوه ویډیویي کنفرانس کې کړې وې. ښاغلي غني ویلي چې د 400 پاتې طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې یوه لویه برخه بیه پرې کوي او په خبره یې داسې هیڅ ضمانت نشته چې خوشي شوي طالب بندیان به پر امنیتي ګواښ نه بدلیږي. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي اوس موږ د دغې بیې یوه لویه برخه پرې کړې او دا معنا لري چې سوله به پایلې هم ولري. د خطرناکو مجرمانو او د نشهیي توکو قاچاقیانو خوشي کول ښایي موږ امریکا او نړۍ ته خطر پېښ کړي. اوس طالبانو دا خبر رد کړی او دا یې د پروپاګند او د نړیوالو په مرسته یوه پرونه بللې ده. د یادولو وړ ده چې وړمه ورځ له څرخي له زندانه 80 طالب بندیان خوشي شول چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبره ده د هغو پاتې 400 طالب بندیانو له ډلې دي چې مشورتي لوی جرګې د خلاصون پرېکړه کړې وه. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو لپاره د طالبانو یو مهم شرط هم همدا و چې شاوخوا 15,000 طالب بندیان دې خوشي شي. تر اوسه د څه باندې 4,500 طالب بندیانو د خوشي کېدو پخلی شوی او شاوخوا 400 نور پاتې دي. مخکې افغان حکومت ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان جرمي دوسیې لري او د خوشي کولو پرېکړه ولسمشر نشي کولی. هماغه و چې مشورتي لوی جرګه یې راوبلله او جرګوالو د بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه وکړه. ولسمشر غني د قضیې القضات او نورو مهمو چارواکو په شتون کې د خلاصون امر لاسلیک کړ. که څه هم له هماغه راهیسې یوازې 80 طالب بندیان خوشي شوي دي او معلومه نه ده چې پاتې زندانیان به کله خوشي شي. خو ولسمشر غني او جرګوالو له طالبانو غوښتي چې باید ثابته کړي خوشي شوي طالب بندیان به بیرته د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. د دواړو لورو ترمنځ دا وړ څرګندونې داسې مهال کیږي چې د جرګې تر پرېکړې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېدو ته د خلکو سترګې او هیلې دي. په پام کې د دغه مذاکرات د قطر په دوحه کې ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې چار سمبلي وزیر حنیف اتمر د قطر دولت د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه ته د لوی جرګې د پرېکړو او د بندیانو د خوشي کولو له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو او ځینې نورو مسئلو په اړه د افغان حکومت د اقداماتو په هکله معلومات ورکړي دي. که غواړئ له موږ سره دا رنګ معلومات هر مهال تازه او تر نورو کره او پوره تعقیب کړئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب او تعقیب کړئ. دا ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.